نیکولای ټسلا د جهان لوی نابغه، کوم چا چې داسې اختراعات هم ترسره کړي چې تر اوسه څوک نه دي توانېدلي چې لا پر مفهوم یې ځان پوه کړي. هغه نابغه چې د خلکو په باور له بېګانه‌و سره په ارتباط کې و. آیا ټسلا واقعاً هم له بېګانه‌و سره په ارتباط کې و او داسې څه یې کشف کړي ول چې ټوله نړۍ ورته حیرانه وه؟ په 1963 میلادي کال کې د نیویارک د ښار د یو هوټل په 33 منزل کې د جهان مشهوره نابغه نیکولا ټسلا د قلبي حملې له امله وفات کیږي. څو ساعته وروسته کله چې د نوموړي جسد کشف کیږي نو د هغه وراره د هغه کوټې ته ورنوځي، نو ګوري چې د هغه ټول شخصي شیان لکه د خاطراتو کتابچې او نور لیکونه ناترکه شوي دي. نیکولا ټسلا له هماغه ماشومتوب څخه د فوق العاده استعداد خاوند و او په ماشومتوب کې به یې داسې اختراعګانې کولې چې ټول خلک به ورته حیران ول. ځان ته به یې داسې د لوبو وسایل جوړول چې په برق به یې حرکت کوو، او په هماغه ماشومتوب کې به یې کله چې په اسمان کې راو د برق لیده نو لیوالتیا به یې ورته زیاتېده. په 1881 میلادي کال کې ټسلا د 8 کاله فزیک، ریاضیاتو او مهندسۍ لوستلو څخه وروسته د بوداپست په یو شرکت کې د برقي مهندس په توګه انتخاب شو. 3 کاله وروسته امریکا ته لاړ او د توماس اډیسن لپاره یې کار شروع کړ، څوک چې وروسته سخت دښمن شو چې د برق د جریان په نوم جنګ د ټسلا او د اډیسن ترمنځ شکل ونیو. اډیسن د برق په مستقیم جریان موافق و، خو ټسلا د برق په متناوب جریان، او د دې جنګ لامل هم د نیاګارا د ابشار د اوبو د کنټرولولو حق و چې واقعاً په هغه وخت کې ډېر مهم و. د اډیسن د برق مستقیم جریان داسې و چې هر څومره برق په یو سیم کې مخته ځي نو قدرت یې کمیږي، نو د همدې لپاره په هر 800 مترو کې د برق یو جنکشن ته ضرورت لري چې کولی شي یوازې یو برق روښانه کړي. د ټسلا د برق جریان مغلق خو عین حال کې سخت حیرانونکی و. د نیکولا ټسلا د برق جریان نه یوازې دا چې برقونه یې روښانه کول بلکې برقي وسایل هم لګول، دواړه یو بل سره په رقابت کې ول او د دواړو نظریې خلکو ته د منلو وې. اډیسن د خلکو په مخ کې یو فیل هم د برق په واسطه وواژه ترڅو خلکو ته وښیي چې د هغه نظریات د ټسلا څخه مخکې دي. خو ټسلا نورې حیرانونکې اختراعګانې هم کولې، لکه راډیو، د راډیو انتن او تلګراف او داسې نور ځینې اختراعات. نیکولا ټسلا داسې اختراعګانې هم کړي چې تر اوسه پټې پاتې دي او لا محرمې دي. د مساچوسیټس موسسه د مساچوسیټس د فناورۍ موسسه چې د پخوانیو مغلقو اختراعګانو په باره کې تحقیقات کوي په 2000 میلادي کال کې څېړونکي بالاخره وتوانېدل چې د کلونو څخه وروسته د نیکولا ټسلا څېړنې یو ځل بیا وڅېړي چې د هغه له طریقې یې وکولی شول چې برق د وایفای له لارې تر 2 مترو پورې انتقال کړي. خو که چیرې دغه ټکنالوژي پیشرفت وکړي نو نور ضرورت نشته چې د برق لپاره له سیم څخه کار واخیستل شي، بلکې اتومات به له هغه برجونو څخه چارج اخلي چې هره خوا درول شوي وي او د وایفای په شکل برق انتقالوي، لکه څرنګه چې اوس هم انتقالیږي خو په ډېره کمه فاصله کې، کوم چې کلونه مخکې ټسلا په ډېره فاصله کې هم انتقالاوه. داستان یې دا شی و چې ټسلا کلي ته ځي ترڅو خپله دغه فناوري شروع او جوړه کړي. یو لوی برج جوړوي چې 80 متره اوږدوالی لري. خپل همکار ته وایي کله مې چې درته غږ وکړ نو برج روښانه کړه، او خپل ټسلا هم له برج څخه 6 کیلومتره لرې لاړ. کله چې برج وچوید نو ټسلا تر 6 کیلومترو پورې برق انتقال کړ. په کومه ټکنالوژي چې اوس موږ کولی شو تر 2 مترو پورې برق انتقال کړو، کلونه مخکې ټسلا توانېدلی و چې تر 6 کیلومترو پورې برق انتقال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ټکنالوژي ولې پیشرفت نه کړ؟ یو دلیل یې دا و چې ټسلا به له خپلو اختراعاتو څخه د یو راز په شکل حفاظت کاوه. ان همکار هم نه پیدا چې خبره څه ده، تنها بټنه به یې وهله. بل دلیل دا و چې ټسلا کوم مالي ملاتړ کوونکی نه درلود. مثلا د همدغه برج ټسلا لپاره نوموړی جی پی مورګان ته ورغی چې ماته یو څه اندازه پیسې راکړه ترڅو خپل ازمایښت ترسره کړم. جی پی مورګان ورته هم $150 میلیونه ورکړل، خو کله چې وپوهېد ټسلا دغه پیسې په برج ټسلا باندې مصرفوي نو بیرته یې ترې پیسې واخیستې. نو ټسلا خپل ازمایښت د بې پیسو شو. برج ټسلا کولی شول چې ټولو خلکو ته په وړیا ډول برق ورکړي، په داسې حال کې چې د جی پی مورګان د درآمد یوه سرچینه برق و. دا ځکه چې نوموړي مالی لحاظ ضرر لیده او څوک نه غواړي مفت برق چاته ورکړي. بالاخره د ټسلا دغه حیرانونکی برج خراب شو،
او د دې بل دلیل چې ټسلا ونه شو کولی خپل اختراعات ګټې ته وسپاري دا و چې د هغه وخت دولت هم د ده تر شا ولاړ نه و. ان لا غوښتل یې چې نوموړی ووژني. دا چې ټسلا به یوازې په فکر کولو سره شیان اختراع کول چې بشر تر اوسه نه دی توانېدلی چې بیا یې اختراع کړي، دا نظریه منځته راوړي چې ټسلا حتما له کوم ځای سره په ارتباط کې و، لکه څرنګه به چې پیغمبرانو له الله جل جلاله سره مستقیما ارتباط درلود. او دا نظریه هم ډیره قوي ده چې ټسلا له انسانانو څخه علاوه نورو سره په ارتباط کې و، له هغو سره چې زموږ له درک څخه لرې دي. په 1899 میلادي کال کې ټسلا د طوفان د معلومولو یو آله جوړه کړه، خو نوموړی ادعا کوي چې کله له دې آلې څخه کار اخیست نو له یو نامعلومې لورې څخه یې څه اوازونه واورېدل. دغه اوازونه څو دفعې تکرار شول او بالاخره ورک شول. ټسلا چې هر څومره فکر وکړ خو د دې اوازونو په معنا باندې پوه نه شو، خو چې هر څومره ډېر فکر یې کاوه دې نتیجې ته رسېده چې دغه اوازونه له فضا څخه راغلي دي. نیکولای ټسلا په 1901 میلادي کال کې په یو مجله کې د انسانانو څخه علاوه د نورو موجوداتو شتون عملاً اعلان کړ. ټسلا په خپل ټول ژوند کې په دې هڅه کې و چې څرنګه له بېګانهو سره خپل ارتباطات قوي کړي، ان تر دې چې نورو پوهانو په لیوني ونوماوه. د بعضو په اند نیکولای ټسلا د بېګانهو سره تر دې حده په ارتباط کې و چې خپل اختراعات هم له هغوی څخه زده کړي ول. خو د برق مخترع اډیسن ګڼل کېږي چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده.